په موبایل او رسنیو زموږ نه ولې ګناهونه ترسره کیږي او بیا در سره یو ډېره عبرتناکه قصه شریکوم چې یو هلک به په موبایل باندې ناروا فلمونه کتل نو څه ورسره وشول. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره په یو ډېره مهمه موضوع باندې خبرې کوم، نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ چې تاسو ته هر وخت همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. یو ځوان وایي چې زه د کمپیوټر او ټلیفون په وسیله په یوازیوالي کې په ګناهونو کولو ګرفتاره وم. یوه ورځ په کوټه کې یوازې ناست وم، حرام او ناروا فلمونه مې کتل چې ناڅاپه مې د دروازې له لورې د یو شي غږ تر غوږ شو. ډېر سخت ووېرېدم، زړه مې په لړزېدو شو. له خپل ځای نه پاڅېدم او د دروازې په لور روان شوم. دروازه مې خلاصه کړه، ګورم چې له دروازې سره پیشو ولاړه ده او په خپله پښه دروازه وهي. زه په یو ژور سوچ کې لاړم، توجه مې د خپل ستر رب طرف ته شوه. له ځان سره مې وویل ای ظالمه، ته د پیشو له کړپ او غږ څخه ډارېږې خو له هغه ستر ذات جل جلاله څخه حیا نه کوې چې تا ته ستا د غاړې تر رګونو در نږدې دی، ستا په پټو او ښکاره ټولو اعمالو خبر دی. له همهغه ورځې وروسته مې له خپل رب جل جلاله سره دا وعده وکړه چې ای الله، له نن څخه وروسته به زه نور ستا نافرماني نه کوم او خپل ټول وخت به ستا د دین په زده کړې او دیني دعوت کې تېروم. الحمدلله، له همهغې ورځې وروسته الله تعالی په خپل فضل او احسان سره ساتلی یم. الله تعالی جل جلاله ښکلی د تقوا او دیندارۍ ژوند را په برخه کړ. د حواله رسنیو ټول وخت مې په دیني زده کړه او دیني دعوت کې تېر کړ. ای ځوانه، ته پوهېږي چې ستا او ستا د موبایل ترمنځ یوازې یو الله خبر دی چې څه شی پکې دي او څنګه یې کاروي. پس ته په یو شرط ځان د موبایل له شر او ګناه څخه ساتلی شي، هغه داسې چې ته همیشه خپل رب په یاد او قبر او قیامت ورځ مه هېروه. د یوازیوالي ګناهونه تاسو د یوازیوالي له عبادت څخه راګرځوي، د خپل رب له مناجات، یاد، دعا او ذکر څخه مو راګرځوي او بالاخره د یوازیوالي ګناهونه تاسو له اجتماعي عباداتو او نیکیو څخه راګرځوي. د یوازیوالي له ګناهونو څخه ځانونه وساتئ، په ځانګړې توګه د ټلیفون، کمپیوټر او ټلویزیون له ګناهونو څخه، ځکه دا د ګناهونو جرړه ده. دوستانو، هغه ګناهونه چې د ټلویزیون، کمپیوټر او موبایل یعنی واتساپ، فیسبوک، انسټاګرام، وایبر، یوټیوب او نورو حواله رسنیو په وسیله ترسره کیږي. دوستانو، تاسو په دې پوهیږئ چې الله تعالی ولې د حج په موسم کې صحابه کرام د حرم په منځ کې لښکار کولو څخه منع کړل؟ دا ځکه چې الله تعالی په دوی ستر ازمایښت کاوه. هغه دارنګه چې د حج په وخت کې به مرغان او د ښکار وړ ځینې نور حیوانات دوی ته دومره نږدې راتلل چې د ښکار له کومې وسیلې او اسلحې پرته به یې کولی شو چې ښکار یې کړي. الله تعالی فرمایي، ترجمه یې داسې ده: ای مومنانو، الله به تاسې د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسې د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي، د دې لپاره چې ولیدل شي چې ستاسې څخه څوک د نالیدلي خدای څخه وویریږي. نو چا چې له دې اخطار څخه وروسته د الله له ټاکل شوي حده تیری وکړ، د هغه لپاره دردناک عذاب دی. په اوسنۍ زمانه کې پر موږ باندې د الله جل جلاله ستر ازمایښت تکرار شوی دی، خو صرف شکل او بڼه یې بدله شوې ده. همدارنګه که فکر وکړو، تقریبا 10 کاله وړاندې موږ یو هم نشو کولی چې داسې په اسانۍ او ټیټ لګښت سره نامحرمو انځورونو، ویډیوګانو او بربنډو فلمونو ته لاسرسی پیدا کړو. خو اوس دا هر څه ډېر په اسانه او په کمو پیسو سره ترلاسه کیږي. د ټولنې هر انسان، که نر دی، که ښځه، بوډا دی، ځوان دی او یا ماشوم، کولی شي د خپل موبایل او کمپیوټر په پرده باندې د نړۍ هر ډول خراب، نامحرم انځورونه، ویډیوګانې او نور څه وویني، پرته له دې چې څوک یې مزاحمت وکړي، پرته له دې چې موبایل ته کوم خاص سافټویر یا اپلیکیشن ور انسټال کړي، بلکې دا هر څه د انټرنیټ د یوې پاڼې یا هم د ځینو حواله رسنیو واتساپ، فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک، یوټیوب او داسې نورو پر مټ ترلاسه کولی شي. پس څنګه کولی شو د خپلې ټولنې د ځوانانو، پیغلو، ماشومانو، زړو او وړو ذهنونه، فکرونه، اخلاق، اعمال او عقاید له دا ډول خرابو، ګمراه کوونکو شیانو څخه پاک وساتو؟ دوستانو، که هر مومن ورور او هر مومنه خور دا کارونه ترسره کړي، له الله تعالی څخه امید شته چې له ډېرو فتنو او ګناهونو څخه به وساتل شي. تر هر څه وړاندې لومړی باید مومن د ایمان او عقیدې اړوند مهم مسایل صحیح زده کړي او خپل ایمان ښه مضبوط کړي چې په زړه د الله جل جلاله عظمت، محبت او ویره غالب شي او توجه د آخرت طرف ته شي. مرګ دې ډېر یادوي، د الله جل جلاله ذکر او د قرآن تلاوت دې ډېر کوي، لمونځ دې په ښه شان او توجه سره ادا کوي، د سنت پابندي دې کوي، دیني مطالعې ته دې ځانګړی وخت ورکړي، په خاصه توګه دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه کرامو او سلف صالحینو سیرت مطالعه کوي، له علماو کرامو او نیکو کسانو سره دې ناسته پاسته کوي، له یوازیوالي او بیکارۍ څخه دې ځان
وساتي، له موسیقۍ اورېدلو څخه دې لرې اوسي، د جومات پابندي دې کوي. په یوازیوالي کې د خپلو اندامونو پر چوپوالي او خاموشۍ دوکه نه شئ. د قیامت په ورځ به همدا ستاسې چوپ او غلي اندامونه په تاسو شاهدي ادا کوي. یو عالم فرمایي: ای هغه انسانه چې په یوازیوالي کې ګناه کوي، کله چې ته یوازې او د باد حرکت د دروازې پله وخوځوي نو ته ویریږي، خو د ستر ذات څخه نه ویریږي. ستا دغه ویره چې د الله تعالی نه بغیر له مخلوق نه لري تر هغې ګناه ستر جرم دی کوم چې ته په یوازیوالي کې کوي، او دا ګناهونه د هر انسان په عملنامه کې لیکل کیږي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او تاسو به ترې ډیر څه زده کړي وي، نو ضروري در سره لایک کړئ. که غواړئ تاسو ته نور همدغسې معلوماتي په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.